په بلخ ولایت کې دیني مدرسو 1560 خالي بستونو لپاره له ښوونکو څخه د آزاد رقابت له لارې ازموینه واخیستل شوه. په دې پروسه کې بېلابېلو علمي درجو څخه فارغو کسانو برخه اخیستې وه چې د یوې رڼې پروسې په پایله کې به د تدریسي رشتې مطابق وړ او مسلکي کسان یاد ولایت ولسوالیو په دینی مدرسو کې پر دندو وګمارل شي. خود ولایت متوجه است که در اطراف هم که مردم دوردست جای دوردست که این مدرسه نزدیک بره که مردم صحیح رسیدگی بتونه بچه صحیح رسیدگی بتونه که تعلیم و تربیت دینی اسلام را کامل یاد بگیره. ان شاء الله العزیز ما 561 نفر امروز بخیر ما اینا را امتحان میگیریم و رسما در وزارت معارف پیشنهاد میکنیم ان شاء الله منظوریش در یک هفته بخیر میاد. د ازموینې یو شمېر ګډونوالو ژمنه وکړه چې له بریالیتوب وروسته به د دیني زده کړو د تدریس په برخه کې تر خپله وسه هڅه وکړي او په ازموینې کې د بشپړ شفافیت هرکلی وکړ. به خاطر رضای خداوند متعال به خدمت به وطن و به اولادای مردم به مسلمان ها خدمت بکنیم. به همین نیت امید ان شاء الله آماده هستیم. من خو الحمدلله خدمت کړی، علما مجاهدین هم روزلي دي او له دې نه وروسته هم غواړو چې د خپلې پروسې ته ادامه ورکړو. د یادونې وړ ده یا د ازموینه د بلخ ولایت د پوهنې ریاست له لوري د بلخ ولایت مقام سره په همغږۍ واخیستل شوه چې 561 تنه ښوونکي به په 282 دیني مدرسو کې پر دندو وګمارل شي.